سلامونه، وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په داسې حال کې کابل ته راغلی چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې به د اسلامي امارت له مشرانو سره وګوري او په یو شمیر مهمه مسایلو به بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کشمیر کې اوس هم د هند لخوا بریدونه کیږي چې په دغه بریدونو کې پاکستان ته ګڼ شمیر زیانونه اوښتي دي. په نړۍ کې د کرکټ لوبې تر ټولو ستره سیالۍ هند غوره لیګ IPL لوبې د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوي دي. د IPL منتظمینو په خبره دوی دا پریکړه د انتظام برخې له ټولو مهمو برخوالو سره له مشورې وروسته کړې. مسؤلین وایي د لوبډلو تنظیم مسؤلینو د خپلو لوبغاړو مالي ملاتړ کوونکو خپرندویانو او نندارچیانو د اندېښنو احساساتو او نظرونو څرګندونه هم کړې. د IPL مسؤلینو په وینا BBC هند کرکټ بورډ اداره زموږ د پوځیانو پر قوت او چمتووالي باور لري. بورډ د ټولو ګډونوالو په شریکه ګټه پریکړه ځیرکتیا وبلله. له مخکینی پلان سره سم په پام کې و چې د IPL سیالیو وروستۍ لوبه به د روانې مې میاشتې پر 25مه نیټه کیږي.